بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کابل ولایت د ملي اسلامي پولیسو ښوونیز مرکز دی چیرې چې پکې فارغ شوي مجاهدین د خپلو زده کړو یوه څنډه نندارې ته وړاندې کوي. د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د نړۍ سترګو کې ښار سملولی اغیار تل په هسکو ولولو سرنګون یې کړو غدار، لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، لا هم پاتې لا هم ځوان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ نښان مجاهد افغانستان، د غیرت او ننګ. پولیس د هر نظام د ملا تیر حیثیت لري او پولیس په هر ټولنه کې یو بی‌طرفه ارګان پاتې شوی دی. ستاسو له مهمو اساسي دندو څخه یو د اسلامي شریعت په رڼا کې د نافذه قوانینو تطبیقول دی. په ټولنه کې تاسې د اسلامي امارات نمایندگان آینه تاسو یې. د امارات ښه او بد ستاسو پورې اړه لري. د اسلامي امارات واقعي څېره په کور دننه او په بین الملل کچې تر نړیوالو تاسو رسوئ. نو تاسو نه مې هیله ده چې خپلو وظایفو کې د تثبیت شده یونیفورم او منظمو تجهیزاتو ځانونه سنبال او په پورا نظم او ډیسپلین د خپل د مشرانو اطاعت وکړئ. فارغان متذکره با تعهد تمام در مقابل دین، وطن و مردم خود رزمنده تر از پیش و تشنه‌تر از گذشته برای خدمتگزاری آماده می شوند. مرد میدان مجاهد افغانستان، د زنګو د شجاعت د غزاله د غیرت د اذان د حماسو د جرس د حقانیت، د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان، د غازی او قهرمان مجاهد افغانستان، د وخت ستر مرد میدان مجاهد افغانستان. دا هر عهده چې چاته ورکول کیږي د مشرانو د طرف نه دا یو امانت ده. الله تعالی حکم کوي چې ما امانت خپل اهل ته وسپارئ. او اهل د امانت څوک دي؟ اهل د امانت هغه خلک دي چې هغه علم ولري. په هغه کوم امانت کې چې د تسپارل شوی په هغه امانت او ذمہواری کې د علم موجود وي. موږ سره د رعایت د حقوق تعلق ده. دا رعایت خلک دا په خپل حکمرانانو باندې په خپل مسؤلینو باندې کوم حق لري او دا یاد لري چې دا ضمانتونه امانتداري چې د خدای د دین نه خبره یې سړی بیا په صحیح معنا باندې نشي ادا کولی. لکه مخکې چې مولوي صاحب ویلي اول به د خدای سره وفادار کیږو، د خدای پاک سره وفاداري بې علمه نشي راتلی. چې سړی په دین خبر نه وي نو په دین باندې به څنګه عمل وکړي. موږ به د دغو مسؤلیتونو سره سره عقیدتي درسونه هم ویایو. موږ به دلته هغه علماو ته چې د دعوت و ارشاد بیانونه راته کوي هغو ته به هم په صحیح طریقه باندې غوږ نیسو. اصل مقصد د خدای پاک رضا ده، د هغه نه به ځان خبرو. او که خدای مکړه په موږ کې نه اهلیت راغی او د موږ مشرانو په موږ سترګې پټې کړې، هغه مشرانو په موږ څه تعقیب ونه کو چې دا مسؤلین دي موږ دي
هغو هم دا ذمهواري ده چې چاته چې کومه عهده ورکوي بیا به په خپل نماینده چې یو علاقې ته یې مقرر کړی که هغه پسې تعقیب کوي د هغه به څارنه کوي ځکه که دی غفلت وکړي د ده د غفلت د وجې نه هلته په ملک باندې خیانتونه شروع کیږي الله تعالی دې د تاسې خدمت د تاسې ناستی په خپل دربار کې قبول کړي او آینده کې چې کوم مسؤلیت تاسې ته در وړاندې کیږي الله تعالی دې په هغه مسؤلیت کې د صحیح خدمت کولو توفیق درته نصیب کړي. نږدې 350 تنه ساتونکي له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته چمتوالی نیسي چې ولس ته د خدمت چوگه شی. رهبری وزارت امور داخله همچنان بر تعهد خود مبنی بر تعلیم و تربیت نیروهای پلیس پابند است. این حرفها در شعار نه بلکه در عمل یک به یک ثابت می شوند. نن هغه ویاړلی او تاریخي ورځ ده چې د وطن او د امارت اسلامی هغه قهرمانان زلمیان او هغه اتل مجاهدین د سختو تمریناتو او د زده کړو او د ازموینو نه وروسته فارغ شول چې دوی د فراغت نه وروسته د دین اسلام او د امارت اسلامی او د وطن او د اولس په امنیت او په نظم کې روزل شوي دي ټولو ته مبارکي ورکوم. فارغان در پایان مراسم تصدیقنامه فراغت به دست می آورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه معتبر خان مجاهد د خپل تصدیقنامې د اخیستو لپاره آماده یم. ژوند د افغانستان اسلامي امارت ته صادقانه خدمت کوم.